دا مرغه کارغه نومیږي چې تور رنګ لري او ډېرې منفي خبرې په هکله کېږي. ځینې وایي دا شیطان دی، ځینې وایي دا د دوزخ نه راغلی، ځینې په دې باور دي چې دا بد شګون لري. مونږ هم چې کله ماشومان وو او کارغه به وچغېدلو بیا به مشرانو ویل چې دا بد شګون لري. خو دا ټول هسې خرافات او دروغ دي. او دا هم لکه د نورو مرغیو په څیر یو حیوان دی، خو یوازې فرق په دې کې دی چې دا مرغه بې حده هوښیار دی او همدا یې لامل دی چې ډېر مشهوره شي. یوه جالبه دا ده چې کله نر او ښځه یې سره یو ځای شي بیا نو د ژوند تر پایه یو د بل سره یو ځای ژوند کوي. د دوی عمر د 10 څخه تر 20 کالو پورې دی. هغه څوک چې د کارغه لپاره خطر وي او یا یې همدې مرغه ته خطر پېښ کړی وي نو کارغه کولی شي تر 5 کالو پورې هغه په یاد ولري او هیر یې نه کړي. که یې په مثال کې ووایو فرض